انرژي او ما سره زما ډېر خوږ ملګري رحیم ګل لوهار رحیم ګل لواره الله دې ژوندی لره آمین. راشه زما ښه ګران اورېدونکو بلکل جنابه غږ دی د دلبر رادیو اف ام 93 چې هر صدا په خصوصي خپرونه کې د اختر د خوشحالو زه انعام جي او ما سره رحیم ګل لوهار په دې خپله برخه کې شامل دي جناب او تاسو سره ملګرتیا کوو د څه ټیمه پورې تر ټیکې یوې بجې پورې تاسو سره ملګرتیا ده که تاسو ویښ وئ او تاسو غوښتل چې انعام جي خیر د پروګرام سبا د 4 بجو پورې کنه بلکل جناب د 4 بجو پورې وناسو رحیم ګل هغه دی چې خپل واسکټ کلک اچولې دي او موږ سره موجود دي رحیم ګل لوهار کوم ملګري د میسج په لاره باندې راغلي د غیر نومونه شامل کوو په پروګرام کې جناب وایي چې سلامونه عید مبارک وعلیکم السلام زه اقرا تنها یم اوکې جناب اقرا تنها د کوم ځای ده زه د ما اګزام ته لږ راجوختو ما چې دغه کمپیوټر باندې راته ښکاره شي زه اقرا تنها ارمان نایاب ګل ته صدیقه ته نرګس ته سلامونه او شافاروق ټپې اپلای کا سترګو سره سترګې مې چې ستا ولیدي ولګېدې والله ډېرې ښایسته په زړه زما ولګېدې اوکې جناب دي سلامونه هم رالېږي شافاروق سونګ مې لیدې او وایي چې دغه سترګو سره سترګو چې مې ستا ولګېدې والله ډېرې ښه په ما ولګېدې بل جمیل تنها رو چې دي سلامونه رالېږلي دي وعلیکم السلام جمیل تنها څنګه حال دی فرام کوټ ترناب روډ کوډو کورونه وایي چې پروګرام ډېر زیات زبردست دی ټول سایلنټ فرینډز ته سلام انعام جي شعر راته ووایه په خپله باندې ایم غلام نبي او ټول ته سلامونه راغلي وعلیکم السلام قربان وعلیکم السلام ګورو دا میسیجز نورم ګورو رحیم ګل لوهاره یو څو میسیجز نورم ګورم هغه په پروګرام کې شامل وم بیا به ستا طرف ته راتلم تاسو نه به ډېرې هم اورو او سونګ چې دي نو هغه به هم درنه اورو ارزوجي افریدي چې دا نو هغې هم یاد کړي سلامونه رالیږلي دي وعلیکم السلام وی سلام زه یم محبت ارزوجي افریدي انعام جي کرارجاني چې قربان وایم عید مبارک او رحیم ګل لوهار بیتا هم عید مبارک او پروګرام ته انتظار کولو رحیم ګل ته ووایه چې شو ته راځه رحیم ګل ته ووایه چې لطیفه وکړه اوکې یو ورته د ووایه چې شو ته راځه بل وایي چې لطیفه ورته وکړه او انعام جي له د بنګلو شعر ووایه ښه انعام جي له د بنګلو دوی وایي چې د بنګلو شعر هم راته وایي ټیک ده جنابه او بل وایي ښه ووایه او ته نکریزو والا ته نکریزو والا اوکې جناب ښه یو کس به د بنګلو والا شعر وایي او بل به د نکریزو والا شعر وایي ټیک ده او پروګرام چې دی هغه انجای کوو ټولو اورېدونکو ته سلام او عید مبارکه دي د اختر مبارکي هم رالیږلي دي ټولو ته او سلامونه هم رالیږلي دي قربانه دا ارزوجي افریدي ده ټیک ده جي بل ملګري چې دي هغه هم په پروګرام کې شاملو جناب څوک د کوم ځای نه دي وایي چې سلام کوم وعلیکم السلام دی وایه چې انعام جي ښه سلامونه انعام جي ستاسو پروګرامز ستا هره خبره ستاسو پروګرامز ستا هره یوه خبره ډېره ښکلې ده او قیمتي هم ده که ستاسو اوریدونکو ورته خیال وکړو نو ډېرې قیمتي خبرې دي د ژوند تیرولو خبرې دي ستاسو اوکې عید مبارک تاسو ته هم او ستاسو اوریدونکو ته هم عید مبارک او دی وایي چې زما نوم ناز یم اوکې هغه وایي چې ستا ناز مې پښتو اخلي خو غرور منلی نشم ستا ناز مې پښتو اخلي خو غرور منلی نشم او دا یو دی په سر سترګو خو دا بل به پکې نه وي او بل وایي چې نازونه اداګانې دې منم خو کله کله نازونه اداګانې دې منم خو کله کله دا کله کله خیر دی خو عادت مه جوړوه دا ناز چې دا نازونه یاد کړي وه او میسیج راغلی دی نو د هغې د نوم سره ما ته ریلیټډ شعرونه یو دوه رایاد شو هغه مې ورته ویلې بیا وایي چې تھینکس تاسو ما ته سونګ هم پلی کړو ډېره مینه کوم ستاسو پروګرام سره او وایي چې زما خندا به هم تاسو وینئ او رحیم ګل بای ته هم ډېر ډېر سلامونه کوم وعلیکم السلام او زما میسیج تاسو شامل نه کړو په پروګرام کې ولې قربان ده دي اوس هم شامل کړو تاسو مه خفه کېږئ او وکې او دا ښه ده ما ته مخکې نه شعرونه رایاد شو ویلي چې
ناس پسې شعرونه هم ووایي جناب ومې ویلې ناس پسې مې شعرونه هم ویلي رحیم ګل لور تاسو سره څه شته د ملګرو نومونه په پروګرام کې شاملولو لپاره جی انم جی موږ یاد کړیو د ملکن ایجنسی نریبو حضرت منان باندې نه جی طاهر دی شاکر دی نوشاد دی د پروګرام ستاینه کړې ده او ویره ډېره موده پس هم ستاسو پروګرام واورېده ورکه ورته اوس هم یخ ناست وي ځکه چې نوشاد پکې ماشوم دی وایي هغه هم راسره ناست دی ایخ پروګرام ته ناست دی د پروګرام بس کوئ مه انعامي د دې خبره خو ډېره خو تا ورته مخکې وي چې مونږ ټوله ورځ منډې ترړې والې دي د خپل ټیمه پورې به پروګرام کوو هغې خو به ته مې خوب به یې کړی ما ورته خو خوب هم نه دی کړی که صحیح ده جناب زه دا وایم که نه چې دا ده چې الله دې هر چله زه وایم چې زموږ په شانتې اورېدونکی مینهوال چې دی هغه ورکړي ځکه چې څه ټایمه پورې مونږ ناست وو دي راته ویښ ناست وي او بیا د پروګرام ته کال کول چې دي په پروګرام کې پارټیسپیشن چې دی هغه ډېر زیات ګران کار دی که نه او زموږ اورېدونکي داسې کوي الله دې ژوندي لري زموږ ورسره بې حده او بې کچه مینه ده الله دې دعاګانې دلته د زړه خېږي انعامي د ملکن څښاکوټ اشکو کلي نه مونږ یاد کړو ازیال ملکن او طلحه ازیال عبدالرحمن هم ورسره دی هغې هم وایي چېرې مونږ په کور کې ناست یې ریډیو هم ان کړی دی او ستاسو د انعامجي پروګرام اورو وایي تا خو اینو خو انعامجي نه دی لیدلی په نام دا ارمان دی چې انعامجي به کلي او انعامجي ته زموږ د طرفه ډېر ډېر سلامونه او د اختر مبارک وي وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو ته دې هم د اختر خوشحالۍ ډېرې ډېرې مبارک شي رحمګله ته ورته زما خاکه ووایه که نه چې انعامجي څنګه دی ځه نه به ستا تصویر ما سره شته به ورته زه وښیم نه هسې ته چې زما دغه کې خاکه چاته بیانوي چې انعامجي داسې دی نو څنګه به ورته وایې نو څنګه ښه ښایسته هلک دی ښه ښکلي ویښته ښکلی مخ ښایسته دنګه لوړه پوزه او مزېداره ښایسته ږیره پرېښې ده صحیح ده ټیک ده او واسکټ یې ځکه نه دی نه واسکټ نه واسکټ ورسره بدې ښکاري هغه به ورته څه ویم واسکټ نه اغوندي هغه ورسره بدې ښکاري نو خیر دی په دغې به دا ګیله تاسو نه کوئ دا واسکټ یې ځکه نه دی اچولي چې هغه ته ما اچولي دي نه نه بدې ورسره کوي چار صدقې خو بلا ویې دي نو د چا دي که نه د دا مطلب نه دی چې ته یې غاړې ته اچوې نه خلک ځان لالي لکه ما چې اخیستی دی صحیح ده نه سندره به اورو که کا لالي نه کال به اورو سندرې به بیا وروسته اورو که نه تا نه به لطیفه هم اورو یو کال واخلو که نه زه ته ورسره خبرې وکړه چې څوک د کوم ځای نه دي ښه جناب دا کال خو ډسکنیکټ شو 09165 باندې تاسو راتلی شئ د خپلې اختر خوشحالۍ را سره شریکولی شئ جی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغلی ستړی مه شئ هلکه ستړی مه شئ څوک خبرې کوې انعامجي پیرزا منداني مارغانو کړي زبردست دی هلکه هغه وایي چې چرخ خو یو مارغه و چې چونو ودانو ټیک ده که نه مارغانو کلي کې څه کوې هلکه یاره بس دلته یم نو ښه دغه ځای کې یې زه الله دې ژوندی لره او کار روزګار څه کوې لکه یاره انعامجي زه خو مخکې مې بل ځای کې وم اول ته مې نوکر وم او بیا راغلم دلته ستاسو خواله دا 15 کاله کېږي نو بس دلته یم صحیح ده صحیح ده جنابه او خبره دا ده که نه دا واسکټ تا واغسته د دې سړي نه ته پکې دا د اختر درېیمه ورځ تېر کړه نه دا ته یې مروره دی خو خفه به دی دی که نه اورې دی خو د واسکټ ته خفه کېږي دی ډېره خلکو ته خبرې اړی راړی واسکټ رانه لیدی نه چې دا ما ته مونږ د پروګرام نه مخکې ما ته په 3 پیر وي دا به ما ته پرېږدې ما یې نه وروره داسې کار دی چې چاته کې بټه واسکټ دي پیرانو مارغانو والا وروره زه تا نه تپوس کوم دا واسکټ تا ته په خپله یاد شو که ما درته یاد کړو ځه دوست لپاره خبره دې پسې خو ما 110 پیرې نه ځان له ځان سره وخت تاسو ته خو ښکاري نه که نه خو دلته چې څوک د واسکټ نوم وایي نو تندی داسې راګونجېږي که نه او داسې چې اصل دې راته وایي چې دا ما راکړه زما مونږ ځان په خپله زمونږ د سیس کس به یا بل څوک ملاوېږي ته خو ځان له ملګرتیا ګورې نه ما ته خو دا میسج وشو دا میسج ما ته وایي چې مه خفه کېږي واسکټ به زه تاسو نه واخلم داسې کار دی د هغه سره خبرې مه کټ کوه هر روژانه تاسو د مارغانو یې انعامجي څنګه چې تا راغلې که نه په شروع کې مونږ هسې م ریډیو خو ویونو نو تا د واسکټ خبره وکړه لکه ټول که نه ما خبره وکړه د هغه ټایم نه واله تر اوسه ټایمه پورې په دې کې ښه ښه کالران هم راغله لکه میاشتې کې اسمت صاحب کې هم ډېر ښه خبرې وکړې او ټیک ده
په دې دوران کې ما بالکل ډېرې پیرې ځان سره هغه وړو راپورې وخندل چې دا پلار هم په څه پورې خاندي دا ته یم خبره واوره ورور دا ته یم زما یوه خبره واوره ملګري مخکې به زه اکثره د کمیس نه لاندې د پینټ سره اچو به که نه شرټ ساده واسکټ ډېر ښایسته ښکاري به نه دته به یې چې واچو که تاسو نه ته ځان سره اچوې او که نه بیا به زه ستا نه واخلم خیر نه داسې کار دی نه ته د کوم ځای صبر وکړه ته د مارغانو کلي که نه ته غوږ کښېږده رحیم ګله د مارغانو کلي کې خو د چا نه دی نه نه هلته نه دی هلته نه دی هلته څوک نه پېژني ځان ما دته بله خبره کوله ما دته بله خبره کوله هغه ځای کې چا نه دی ځان ته یې اچولی شي ښه پلاني کار دا غرضي خبره دی نه غرضي خبره ده واسکټ خبره دی که نه خو دته ما وویلم دی اچولی شي خو د پلاني کاکا زوی وادلی وه پکې نه ځي هلته به پکې نه ځي پکې ځکه نه ځي ډاکټر خبرې ورسره وکړه هلکه بس د واسکټ خبره به بالکل په دې پروګرام کې نه د اختر خبرې وي ښه نو یاره دا خبره د واسکټ نه شروع کړې ته وه دا بس د هلکه د اختر خبره دا هغه بل اختر کې ځان د څنګه کلر کپړې جوړې کړې وې هغې کې ګرې تورې ګرې شانتې تورې ګرې او سپلی دې څنګه وي شوز دې څنګه کم کلر کې وو شوز دغه هغه پاڼه وه چې ورته وایي د سرمنې توره هغه پاڼه وه هغه پاڼه دې اچولې وه ټیک ده که نه او هغه چې نوم به یې نه اخلو هغه کم کلر کې وو رنګور چې پرې خفه کېږي واسکټ نه یادوم بس نه دا د واسکټ خبره نه کوي هغه براون کلر یې ډېر زه ټیک شو ته د مارغانو یې که نه مخکې مارغانو کې اوسړی بادر نه و یاره هغه به زمونږ پروګرام ډېر په مینه اورېده او اوس وفات شوی دی ډېر خو جنتي سړی و ټیک ده بس دې درته خبره کول غواړي که هلته ته د مارغانو کې څوک تپوس وکړي چې داسې واسکټ نه ورته یم زه ته نه یم خبر بس ځان ناغرضه کړه نه ستا هغه غرضي خبرې نه ده کټکۍ اورې یاره دا هسې لګیا دی دا راته ووایه یو ښایسته شان شعر درته یاد دی یوه ښکلې لطیفه چې ګران اورېدونکي واوري د اختر په حوالې د اختر په حواله به او زه به ته شعر وایم د اختر حوالې سره نه مکه چې هغه وایي ته به مکه چې هغه وایي زه درته وایم که نه بیا به دې ووایي د غټ اختر ورځ ده او خوشحالۍ دي سپینې مې جامې دي تور واسکټ د اختر ذکر هم پکې راغی د خوشحالو ذکر د خوشحالو ذکر د واسکټ ذکر هم پکې راغی خالق مارغانو کاکا الله دې خوشحاله که ښه بس دی صحیح اوکې الله دې ګل واره زه به اوس خوا ګورم زه تا ته نه ګورم زه کال واخلم ښځه کولم السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم وعلیکم سلام رحیم ګل لوار سره واسکټ نه خبرې ورسره وکړه اول خو د اختر مبارکي قبوله کړه سلامونه رحیم ګل لوار او ډېره مننه روزانه ستاسو هم اختر مبارک شه ډېر دې مهرباني ډېر بیا تبلیغ خاندونو ډېر سپیشل پروګرام دی څوک یې لکه څوک یې فرحات خبرې کومه د دریاب دېخ کړي ده ښه لکه فرحات ستړی مه شې په خیره راغلي خیر دې مهرباني دا راته وایي چې دا واسکټ جاپاني دی او که دا فرانسیسي دی هلکه رحیم ګله ورکړه جواب نه دا به ته وایې نو دا خو زه ته څنګه ووایم دا خو به سړی ورته وایي چې د چا نه ما د واسکټ نه ټوله دنیا خبر کړه ولا داسې دی زه ته نور نه یم خبر خو رحیم ګل لوار د چې نور څه ونه شو نو ما ته وایي دا د ګرمۍ یاره خو به دا ټایم چې ډېر ښایسته پروګرام او ډېر ښکلی پروګرام
رحیم ګل لوار یاره د رحیم ګل لوار خو باندې دا خو مې اشنا دی کنه بالکل دې ما نه پیسې روزانه داسې کار د اختر په حواله باندې به خبرې وکړو لکه موږ ماشومانو په کلو کې چې به کله اختر به راغی نو په اکثر د کلو په بانډو کې به ماشومانو ځان له په ونو کې ټالونه اچولي وو یا به هغه بانډیچک ستاسو آیا دغه رسم و رواج ستاسو په کلي کې نن سبا شته که نه شته یاره نن سبا خو هغه رسم رواج ختم شوی دی هغه اوس نشته دی اوس د ټولو خلکو بس دغه رسم رواج په موبایلو کې بس لاسونو کې موبایل دی او په دغه کې لګیا دي مړه بس دا خلکو ډېر ښه پروګرام و هغه خو داسې یو پروګرام و چې باندې چې ولګو د پارګو ټال و ته موږ ویل چې د خپل خو هغه صحیح ده اوس هغې بیا ځنګل نو اوس هغه سیستم داسې ډېر چټه کم کوز دی اکثر هغه شته نه دا داسې رحیم ګل لواره اوس د خلکو مزاج ډېر بدل شوی دی که نه په لاره کې به را رواني ته به ورته لاس اوچت کې سلام به وکړې ښه به درته ګوري ښه به درته ګوري او واسکټ جیب کې به یې لاسونه ورکړي سلام نه دي او سلام به نه موبایل ګوري نه موبایل که ګوري که نه خو هغه لاسونه به یې د واسکټ جیب کې ورکړي نه واسکټ نه خلک په پینټ پټون کې ورکوي لاسونه نه واسکټ جیب کې نه نه په پینټ پټون کې ښځه صحیح ده جناب یا د کوټ په جیب دا رحیم ګل لواره خبره دې ښکلې وکړه که نه دا به دور خپلې مزې وې میله به د اخترو لګېده د کلي په کلي به خپله میله لګېده هغه وایي چې څومره خلګي وي دومره برګي هغه داسې و چې څومره به کلي و داسې به پکې میله هم لګېده غټ کلیو کې به غټې میلې لګېدې ورکوټو کلي کې به وړې میلې لګېدې خو د هغه علاقې د ماشومانو د دلجوۍ او د خوشحالۍ هغه سامان یو بل سره مینه محبت ټیک ده که نه هغه به راغونډو او زما خو پکې ټول نه زیات هغه دغه باندې چغه نه هغه ور باندې سر چورلو یاره او دا دغه نه چې تاویږي یاره هاتیو ګوړم پکې وي او دغه پکې وي هغه بجلی باندې یا چورلندې به مته وي چورلندې به مته وي که ټکوان به مته وي داسې نو هغه به ډېر عجیبه مزه کوله د هغې به یو خپل خوند او یو خپله مزه به وه او بله به د دې به ډېر زیات خوند چې پیسې به راسره نه وي که نه پیسې به راسره نه وي او ولر به ورته او چې کله به کاکا خوا وکتل نو مونږ به زر به روخطو دغه به هغه چې به راته خیال شو ته به شبه کې کوشي ملګري رنګ کړی د سره اخا ملګریا دا راته ووایه چې د اختر او خوشحالي ده لطیفه ده ته ښه شان یاده ده چې د اخلاقو د دایرې نه بهر نه یا دو شعرونه بس ما سره خو شعرونه میرونه وي خو زه ورته اوس دې وخت یو لطیفه ووایم یو لطیفه ووایه لطیفه یو سړی نه بازار ته تللی وه هندوانې اخیستې هندوانې اخیستې نو هغه د شپې شنه شولې نو یو دوکان ته ورغی هلته انګور پراته وو نو هغه انګور نه یو انګور یې ټینګاری ورکړې دوکاندار بابا د هندوانه د پسوړه هغه ورته وایي چې کاکا دا خو انګور دي دا خو هندوانې نه دي ډېره مننه یار ډېره مننه الله دې خوشحالي لره او ژوندي اوسې د کال کولو ډېره مننه د پروګرام دورېدا هم مننه کوو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ګلالۍ ستړې مه شي دا خو رحیم ګل لواره دا لومبی داسې کالر پکې راغی چې دې نه زه د واسکټ تپوس نشم ښه مه کوه بیخي دې مه کوه د اختر په حواله دې د اختر په حواله دې ته تپوس وکړه ګلالۍ رحیم ګل لوار سره خبرې کوې که ما سره زه وګوره رحیم ګل لوار سره دا راته ووایه چې اختر څنګه تېر شو نه تېر کوم ځای کې دی اختر خو لا روان دی نن د اختر دویمه ورځ ده که نه روان دی تېرېږي وخت لږ پاتې دی انعامجي به سبا بیا درېیمه ورځ یو ورځ پکې پاتې دی ته وایې نه بس پر تېرېدو دی وخت روان دی وخت روان دی انعامجي وخت د چا انتظار نه کوي نو چې کوم وخت شته نو اوس هغه زما جواب ته پرېږده کوم جواب ته چې اختر څنګه تېر کړو نو څنګه تېرېږي نه غټ اختر جمله صحیح پوره وایه غټ اختر څنګه تېرېږي نه څنګه تېرېږي اختر څنګه تېرېږي مونځ سهار خلک راپاڅي مونځ وکړي نه ته د هغې نه تپوس کوې که ما نه ته ماته یې څنګه تېرېږي ما خو هغې ته سوال کړی تا غاړو جواب ته پرې نه ښوده ښه جو وایه غټ اختر خو مجل لري خو تېرېږي او بیا غوښې چې وینو بیا خو هر وخت یاد لري صحیح ده جنابه
نه انعامجي لکه جامه پیزار هم لکه اختر ته خلک خوشحالېږي که نه کوشش هر سړی کوي چې ځان له د خپلې خوښې جامې والي په خپله خوښې وګنډي که نه او هغه وایي چې خلک اختر له جامې وینځي او زه چې د یا دیدن لازم او به یې وینځم او به یې وینځم خیر هغه پخوانۍ خبره وه انعامجي اختر ته ځکه خوشحالېږم ما ته جانان مې د راتلو ویلي دي نه انعامجي خو پخوانۍ خبره وه که نن سبا خو ماشاءالله لکه تا چې څنګه خبره وکړه مخکې وخت کې چېرې نن سبا خو هر چاله الله پاک هر څه ډېر تېر ورکوي جامې ماشاءالله د هر چا ښه ډېرې دي پیزارونه هم د هر چا جی ګلالۍ نه هم تپوس وکړه جی ګلالۍ تاسو وایئ چې اختر کې قرباني ده عید قربا دی او دې کې ګوشت ډېر زیات دی نو بس اختر مزه دغې سره ده بالکل صحیح بالکل زبردستي مبارکي ته وایو د کپړو هم درته مبارکي درکوو او ستاسو کوم شوز وغیره دي د هغې مبارکي هم درته درکوو د اختر مبارکي هم درته درکوو ښه فیصل بھائی څنګه دی ښه دی او باجي څنګه ده باجي ستاسو خدمت کوي که نه ځان ته هم څه کپړې مپړې اخیستې دي جوړې کړي دي ښه صحیح ده او اختر دې انجوای کوم بالکل بس ماشاءالله ډېر مېلمانه ښه ډېر مېلمانه راغلي ستا د ملګري پکې راغلي دي صحیح ده جناب نو ته خوشحالېږي ورته که نه داسې څه مېلمه پکې راځي چې ته بس هغه راشي او ته ورته تندې داسې راتلوي که چېرې دوی بیا راغلله داسې پکې خو چې ځان سره سره وړي او چې تش راځي نو بیا ټیکې ده نن یې دله بسکټ ډېر زیات راوړل صحیح ده جناب نو بیا ته هغې ته ډېره زیاته خوشحاله شوې بسکټ یې دلې راوړي ستا هغې ته ډېر زیات انتظار وکړه نه هغه بسکټو ته ډېر انتظار و دواړه ته صحیح ده او څومره ټایم یې سره خبرې وکړې څومره ټایم یې سره تېر کړلو صحیح او خبرې هم کمپلیټ شوې که نه څه نیمګړې خبرې پاتې شوې پکې نیمګړې پاتې شوې وه بیا مازدیګر بیا راله په زیونو سره خبرې وکړې بیا ناوخته لاړه صحیح او خوشحاله درنه لاړه ماشاءالله ډېره خوشحاله زه صحیح ده لکه خوشحاله ولې لاړې تا ورسره خبرې ډېرې وکړې که نه تا او بګت وکړو خاطر مدارت دې زیات وکړلو د هغې بالکل بس چې راله بیا روجې مو خوړلې نور بیا ډېر خبرې مو کړلې هغه بیا لاړل بیا زما نور کزنز رالل بس هغوی سره بیا ناست وو بیا مې ترونه مې رالل نور هغوی سره ماشاءالله بس نن ورځ ډېره ښکلې تېره شوه ښه خبره ده موږ خوشحاله شو چې ستاسو ورځ ښکلې تېره شوله الله دې ستاسو ژوند ټولې ورځې د دې نه نورې هم ښایسته او ښکلې تېره کړي ده صحیح ده لویه ښځه چې ټولو ته د اختر ډېره مبارکباد مهرباني Thank you for calling. رنګول وره یو خسته خپل زبردست شانتي ټاپې ده ورو مکنه بالکل نه پیریډ راته ته زبتا ته اسی عام یو څو شیرونه ما نه د مزاحیه به راته نه مزاحیه دي کنه مزاحیم دی سبق هم پکې دی کنه وای پلان کې نه هر شو ښکار د پاروزی خوراک له هغه چرته بیوسه ګړه یوسي او زمونږ د ملک مشران هم دقه سي دي حق د غریب خپل کور ته په ډډه یوسي او بعضې بچین د مور او پلار حقونه هیر کړي ښځې له مڼه کور ته په بډه یوسي چې کوم ځای به د حیا او د غیرت کارونه کېږي رحیم ګل لوار چې هغه ځای ته کډه یوسي هغه ځای راته ته وښایه زه ته کوم ځای ته لاړ شم زمونږ ستاسو خواله به راشم زمونږ خواله راشه ما وایي چې ته به خپله خوایه هغه ځکه چې زما اشنا یې بل ځای کې به د یاسو پرېږدي اشنا نه ورور مې ښه ټیک ده الله دې ژوندی لره زه ښایسته ښکلې زبردسته شانتې ټپې دي که نه هغه سندره به زما هم خوښوي بالکل زما د ګران اورېدونکو به هم خوښوي ښه ګران اورېدونکو زموږ د پروګرام ټایم تقریبا سر ته رسېدونکی دی خو بیا هم دله مونږ اجازت نه لرو ناست وي او خبرې درسره کوو چې تر څو پورې تاسو ویښ یې نه بس اجازت به ولې نه وي معلم خوب راغلی دی ناوخته دی که نه نو ګران اورېدونکو اوس خپل کوربه رحیم ګل لوهار له ورکوي اجازت روغ جوړه خوشحاله اوسئ د الله په امان د الله په امان رحیم ګل لوهاره چې ته ځې نو خامخا زه به هم د خپلو ګران اورېدونکو نه اجازت اخلمه او نه وځي د زړه نه هغه نه وځي د زړه نه څوک چې یو ځل د چا زړه ته شي دننه بیا نه وځي د زړه نه هغه نه وځي د زړه د ښایسته ښکلې زبردست ټریک سره به زه تاسو پرېږدم ګران اورېدونکو د لوی اختر چې ده د هغې دویمه ورځ ده بلکې جناب دا د 1 بجې شوې ده
نو ټایم بدل شو نو درې مرغه سٹارټ شوی دی ټیک دی جناب خو اختر وي که درې ورځې وي که یو ورځ وي او که شپږ ورځې وي اختر وي د اختر خوشحالۍ هم د اختر په شانتې پریزنټ کول هم پکار دي او مانځل هم پکار دي ټیک دی جناب په اختر کې خفګانونه مه کوئ دا وړې ګیلې شکوې چې دي د دغې ختمولو لپاره د اختر دا موقع چې ده دا ډېره زبردست او ښکلې موقع ده ټیک ده عید کا دن ہے گلے آپ لگا کر ملیے عید کا دن ہے گلے آپ لگا کر ملیے رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے نو دغه یو دستور دی جناب چې دا واړه رنجشونه دا غمونه دا پریشانۍ دا تکالیف دا ګیلې معنی چې دي دا په یو اختر مبارکۍ سره که څوک چلی لاړ شي که نه دا ختمېدی شي او څوک چې چاله د اختر مبارکۍ لاړ شي ښه په روښانه تندي سره ښه په صحیح نیت سره هغې ویلکم کول پکار دي او بیا دغه خلش او دغه خفګانونه چې یې زړه لرې کول پکار دي اختر د خوشحالو دی او په دې کې بالکل صرف او صرف خوشحالۍ چې دی کول پکار د اختر په ورځ چې څوک ځان مرور کړي خفه کېږي او دغه کېږي هغه خلک بالکل سامان نه دي خوښ ټیک ده که نه دا پوره نور وخت شته که نه هغې کې خفه کېږي که ظلم کېږي اختر کې کم از کم مه خفه کېږئ ځکه ستاسو د خفګان په وجه باندې د نور چا خوشحالۍ چې دي نه هغه د اختر خرابېدی شي نو انرجي هېڅکله داسې نه غواړي دا چې ستاسو هر ورځ د اختر وي خوشحالۍ وي ستاسو په مخونو باندې او خنداګانې وي الله تعالی روغ جوړ صحت درکړه الله تعالی د حیا عزت ډک ژوند درکړه د کامیابو کامرانو سره د الله ژوند درکړه خوشحاله اوسئ کې زنده باد اوسئ پروګرام زموږ د ټوکو ټکالو رحیم ګل نور هم پکې راغلو ډېر وخت پس دې سره ملاقات وشو خو په کلي دل سره هغه په کلو عمر دې سره خبرې اترې وشولې ګپ شپ ولګېدو بې سخته ګپ شپ چې څه ته ویلې کېږي ما ښه انجوای وکړو تاسو مې انجوای وکړو ډېره مننه کوم د خپل ورور رحیم ګل هم او د خپل ګرانو نیازبینو اورېدونکو د پروګرام دوران کې که زموږ د خولې نه داسې الفاظ وي خدای مه کړه چاته بد لګېدلي دي د چا زړه پې ازار شوي نو بالکل انعام چې غواړي تاسو ټولو نه بخښنه او وایي درته چې ما نه مه خفه کېږئ که نه ښه ګرانو اورېدونکو بیا به راځو په نورو پروګرامونو کې به تاسو سره ملګرتیا کوو زموږ په دعاګانو کې به یاد یې په خپلو دعاګانو کې به بالکل خپل انعامچي یاد لرئ ټیک ده قربانو په ټول کې بیا هم هغه خبره چې ژوند ډېر قیمتي څیز دی خو لږ د احساس ضرورت دی ګرانو اورېدونکو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خپل ځان دپاره د خپلو ملګرو دپاره او د بل چا دپاره هم یو وارم بیا اختر مبارک شه زه قربان السلامونه اورېدونکو سلامونه